لوبا ګټما د نړۍ خبراوړما د کرکټ لوبا ګټما د نړۍ خبراوړما سبچې د افغانیم دا یقین لرم پزان صافان مغان صافان مغان صافان مغان صافان مغان د کرکټ لوبا ګټما د نړۍ خبراوړما سبچې د افغانیم دا یقین لرم پزان صافان مغان صافان مغان صافان مغان صافان مغان को बदहेला स्टोर बारो जोड़ा द सेहत बचावा संभाल से कप्तान जन मानते ये रुपया अस्ता खिदमत किया दर्शक मित्रों को नंद गर्दीगा और क्रिकेट चमन लुगाई तरह गलियो गलते और शानदार टूर्नामेंट पलारा चल शो सिननी फाइलो बतर तरह की फाइलो पे तक भी लोडली वतली दी दागम मालिकान सर खबर के उतर संगे दा दगा टूर्नामेंट जोड़न की तरह खबर के टोल मालूमात अब उतर पाया मानते हो क्रिकेट लुबा ګټما د نړۍ خبراوړما سمجھنه درګانیم دا یقین لرم پزان صافان مغان صافان مغان صافان مغان صافان مغان څنګه راځه دا ټورنمنت جوړول ولای دا ټورنمنت ټول مالدار مو راکې سلام علیکم سلام ستوري مشر رفتار علی خلان خوشاله تا چې زموږ د ټورنمنت او د پایلو ته تشریف راوړو خدای قدر وکړي زیات مان ناجی صاحب محترم کو لومړی کو لیدل کو تخپل واغلم ځان معرفي کړي ځوانو مال چې جنت په دیوال دی دا تورما سول دا ټورنمنت د لوګاډي کې پلاره جوړ شوی دا ټورنمنت تقریبا دوه میاشتې یو ورځ د نن ورځې سره وکړه چې شروع شوی دی په نن پایلو باندې ډیر زیات محترم په ټول برخه اخیستل دي ټورنمنت کې تقریبا چې موږ واته ټیمونو دي کې برخه اخیستې و په دې کې بس د لوګاډي پایلو د لار مونږ دا دا دکی خمسادی ګل لوډالا او بل د ارزانا سپیشل لوډالا پایلو د تلاره مونږ له زیاته ونه چې محترم دا ټورنمنت اصول مونږ ته وایي چې دا غواته لوډلو کې برخه اخیسته و د څه ډول مې دا لوبي تر سره شوې دی تر سره شوې کوم سیستم باندې تر سره دا ټورنمنت چې تقریبا شواته لوډلو کې د لوبي تللی وي او دې کې دا کونړ ولایت نه لوډل راغلي وي د ولایت نه لوډل راغلي وي د کابل نه لوډل راغلي وي خاصه خاطر سره لوګاډي دي کې ولوبېدل ماشا ډېر په دا د نهار مشت او سالو په ساته مطلب چې د نور ولایتونو د شرکت او لوډلې دلته سره لوبډلې لوبې کړې دي ډېر زیاته ونه چې ورم تا استیانې د ننګرهار په ساته باندې دا ټورنمنټ بلاره شول چې د هېواد ډېرې ولایتونو لوبډلو کې هم برخه ډېرو دا ستخماویل چې د کونړ لوبډلې دي کې رالي د لغمان لوبډلې دي کې رالي د کابل لوبډلې دي کې رالي د ځینې پښتونخوا کې لوبغاړي رااله نو ماشاءالله ډېر ستر ټورنمنټ او ډېر ښه دغه خپل زیاته ونه محترم که دغه پایلو به پړه راته کوم انعامات تاسو د لوګړو لپاره د نظر کې نیولې دي چې ګټونکي پایلو بیلون کې لګور کوي تاسو دغه لوګړو لپاره د ګټونکي لوګړو لپاره سره یو فامیل موټرسایکل د خاص سره او د وینر اپ لپاره د سپورت سایکل د خاص سره او نور مسی نامونه فاتحه نه کې جایزین په دې کې شته د خاص سره د ټورنمنت لوګړو لپاره ډیر زیاته محترم دغه مالی نه لري کنه دغه ټول مالی لګښت الحمدلله بزګه ټورنمنت زما اجازه د دیوال په کال کې یو ټورنمنت لکه چمن لوګاډي کې زه په لار باندې چوم او مالی لګښت الحمدلله خپل هر څه کوم مالی لګښت بس خپل هر څه کوم د سیالینو د مشرانو د کشرانو د ټولو په دغه باندې او د ټولو بس دغه چې جی ټورنمنت لار واچو نو هغه په دغه لپاره د خپل مالی لګښت هر څه ما بس د سیالینو ته وکړ ډیر زیاته ونه چې محترم راتلونکي کې څه پلان لري دغه سیمینار لپاره چې موږ وايو تاسو ډېر لیدونکي او مینوال راغلي لوبې لیدلو لپاره راتلونکي کې څه پلان ولرئ چې لوبې په لاره د ټولو مینوالو څخه د بېلابېلو ولسوالو څخه د بېلابېلو قراردانو څخه ټولو لوبغاړو څخه مننه کوم چې پایلو کې ګډون کړی دی انشاءالله چې دا ټورنمنټ څنګه پای ته ورسېږي هر سره زموږ د خیره سره دلته اکاډمۍ ته اراده ده د خیره سره همدې چمن لوبغاړو کې خپل ولس د خپل لوبغاړو د خپلو ځوانانو لپاره د خیره سره موږ یو اکاډمي په لار باندې اچو ډېره زیاته مننه
محترم الله دې تاسو په خپل چارو کې برلاسی اوسئ وروسته او کرکټ مینوالو لپاره څه پیغام لرئ؟ بس ټولو لوبغاړو ته همدغه پیغام دی چې خپله لوبه کوئ، خپل ورزش کوئ او خپل ژوند له خپله ښکلا ورکوئ. په موږ هم تر څنګ د هر ځوان تر څنګ تر شا موږ ولاړ یو. څه وس څه چې زما څه دغه چې دا ځوان یم انشاءالله چې موږ تر شا او تر څنګ ولاړ یو. ډېره زیاته مننه محترم چې په دې مساف ته وکړي د موږ ته وخت راکړی. د کرکټ لوبه ګټما د نړۍ خبر راوړما د کرکټ لوبه ګټما د نړۍ خبر راوړما سبچه د افغانیم دا یقین لرم په ځان صافان یم افغان صافان یم افغان صافان یم افغان صافان یم افغان د کرکټ لوبه ګټما د نړۍ خبر راوړما سبچه د افغانیم دا یقین لرم په ځان صافان یم افغان صافان یم افغان. بیا هم ستړي مشي درنو لیدونکو څنګه را سره د شمشاد ایګل لوبډلې مالک ولاړ دی. دوی خوشبختانه لوبه هم ګټلې وه. د سره به خبرې کوي ډېر څه احساس لري. سلام ستړي مشي. وعلیکم سلام. ټولو نه ورخو تاسو نه او راغلو ټولو درنو مینوالو نه ډېره زیاته مننه کوم چې لوبې دپاره راغلي دي او لوبه یې ننداره کړې ده. ډېره زیاته مننه. سلامات اوسئ. په لومړیو کې مو نوم مبارک کړي لیدونکو ته معرفي کړئ. اواب خان مومن مې نوم دی او د شمشادي کرکټ مالک. ډېره زیاته مننه. څه احساس لرئ ستاسې لوبډله بریا خپله کړله؟ نو ګټل خو حقیقت هم داسې دی چې ډېره زیاته خوشحالي او ډېره خواري موږ دا 2 میاشتې دې فاینل دپاره کړې وه او د تاسو خوشحالي او دغه هر څه په خپل دغه کې ولید. ډېره زیاته مننه. سلامات اوسئ. په دغه ټورنمنټ کې تاسې څو لوبې ترسره کړې چې اخر تر فاینل راورسېدئ؟ دا زموږ فاینل زموږ شپږم میچ و چې موږ ګټلي دي. 6 لوبې مو کړې بالاخره فاینل ته ورسېدئ. فاینل ته رسېدلي یو شپږمه فاینل. کومه لوبه ډېره سخته او تمامه شوه چې هغه کې تاسو بریا دا سیمي فاینل میچ و زموږ کاکا کریم ټیم سره چې هغه زموږ دپاره ډېره جالبه لوبه وه او زموږ دپاره د فاینل هم ګټه لوبه هغه وه او زموږ دپاره یو یعنې په ژوند کې یو تاریخي لوبه همغه وه چې هغه نه موږ سیمي فاینل ګټلو فاینل ته لار پیدا کړې. ډېره زیاته مننه. سلامات اوسئ. حاجي صاحب خپلو لوبغاړو لپاره مو څه امکانات نیولي دي؟ مخکې مو کوم ځای کې تمرینات ورکول که نه په همدغه کلي شمشادي کل کې خو ماشاءالله ټول هم سینه لوبغاړي دي او که دلته میچ نه هره ورځ یو میچ په یو ځای کې او دا درې شپې خو موږ ټول یو ځای سره دا درې شپې زموږ میلې وي همدې فاینل دپاره او بېګاله بیا هم دغه نیولې چې دې نه څنګه لاړ شو زموږ پروګرام دی خپله په حجره کې. ډېره زیاته مننه. سلامات اوسئ. په راتلونکي کې څه پلان لرئ لوبډلې لپاره؟ زموږ شمشادي کې د یو کلب دی او موږ سره د مومندو د هرې ولسوالۍ کې لاډیان شته دی. موږ د انټر کلب نه علاوه په ټورنمنټ کې برخه اخلو. انشاءالله دا ټیم به برحاله. ډېره زیاته مننه. سلامات اوسئ. په وروستیو کې مو لیدونکو ته څه پیغام دی؟ لیدونکو نه دا پیغام دی چې راغلي وو موږ یې تشویق کړي. ډېره زیاته مننه کوو. ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه او د راغلو ټولو مېلمنو ډېره زیاته مننه. الله خوشحاله. بیا هم ستړي مشي درنو لیدونکو څنګه را سره د شمشاد ایګل لوبډلې کپتان ولاړ دی. سره به خبرې کوو ډېر څه احساس لري. سلام ستړي مشي. وعلیکم السلام. تاسو ستړي مشئ. تاسو بخیر راغلی. راتګ مو پولې مو هر کله را شهر وختي راشئ. خیر اوسئ. مننه. په لومړیو کې مو نوم مبارک ووایئ. زما نوم هنرجان سیال مومند دی. د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ د ډکې د کلي اوسېدونکی چې فعلا د شمشاد ایګل د لوبډلې بنیادي ښودونکی سپانسر او کپټن. ډېره زیاته مننه. څه احساس لرئ چې بریا مو خپله کړله او لوبه مو ګټله؟ نو دا خو طبیعي خبره ده. خوشحالي ده او ډېره خوشحالي ده. زموږ دپاره د ټولو نه مهمه او ډېره خوشحالي دا ده چې دا ټورنمنټ په خیر سره تمام شو، په خیر سره خلاص شو او کوم تکلیف او کوم مشکل پکې ایجاد نه شو. ورسره په څنګ کې نوره خوشحالي احساس یې نشم کولی. دومره ډېره خوشحالي ده. بالکل چې د خوشحالۍ احساس سم نه کېږي او ډېره زیاته خوشحالي. تاسو راته ووایئ په ټورنمنټ کې تاسې څو لوبې وکړې؟ که څه هم ستاسو مالک سره موږ خبرې وکړې هغه شپږو یادونه وکړه. کومه لوبډله درته ډېره سخته تمه وه چې هغې کې بریا تاسو خپله کړې؟ ټورنمنټ خو د ټولو نه چې ټورنمنټ و سخت ټورنمنټ و ځکه چې تقریبا 7 یا 8 لوبډلو پکې لوبې کړې وې. هغې کې موږ تقریبا 8 لوبې کړې وې چې په دې 8 لوبو کې زموږ تر ټولو نه سخته لوبه چې وه هغه همدا پایلوبه وه. ځکه چې پایلوبه وه پایلوبه کې خلک هم ډېرې ګڼه ګوڼه هم زیاتی او تقریبا پرشر د نورو لوبو په نسبت زیاتې. نو زموږ دپاره د ټولو نه سخته لوبه چې وه پایلوبه وه. ډېره زیاته مننه. دغه پایلوبې دپاره بل دا چې ټورنمنټ دپاره څومره تمرینات کړي وو؟ په ځان څومره سخته تیارې کړې دي؟ نو خامخا ټینس دی. ټینس کې به تمرین هم کې لوبې به هم کې او دغسې دغه
د باریکاو نه راکته چې څومره ولسوالۍ دي په دې کې چې دا څومره ټورنمنټونه کیږي د دې په خاطر باندې چې زمونږ لوبغاړي دغه تمرینونه وکړه په هغې لپاره د خپلو لوبغاړو لپاره پکې انټري کړې ده هرې ولسوالۍ له د لوبو لپاره د دې لپاره تللي چې خپل پریکټس جاري وساتي او تر دغه ټورنمنټ موږ ټارګټ کړی او ټاپ هم ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ په راتلونکي کې څه پلان لرئ راتلونکو لوبو لپاره نو په راتلونکي کې خو زمونږ پلان کې د الله رضا وه انشاءالله چې همدغه د شمشاد لمن ده چې په همدې کې به نورو ټورنمنټونو کې د نورو مختلفو ولسوالیو ټورنمنټونو کې انټري کوو او د خپلې ولسوالۍ د خپل کلي او د خپل ولس نمایندګي به ښه په نره باندې کوو او په زغرده باندې کوو او ښه تابع به ورته الله مو بریالي همداسې لوی بریاوې الله ته نصیب کړي په وروستیو کې مو لیدونکو ته څه پیغام دی د لیدونکو راغلو میلمنو د ټولو نه مو یوه هیله او توقع دا ده چې د نورو نشهیي توکو د نورو غلطو لارو په ځای باندې چې په نورو غلطو لارو لاړ شي هغې نه یوه ښه لاره دا ده چې هغه بدیل دی چې هغه سپورټ دی سپورټ ته مخه کوي خپل تعلیم وکوي خپله مینه او محبت په خپل ځان کې زیات کوي تر څو نفرتونه ختم شي او دغه د تربګنۍ او د بدبینۍ دا ټغر ټول شي ډېره زیاته مننه سلامت شئ درنو لیدونکو په څنګ کې را سره د مقابل لوبډلې مالک ولاړ دی د سره به خبرې کوو چې دی څه احساس لري که څه هم لوبې هم بایللې سلام ستړي مه شئ وعلیکم سلام تاسو ستړي مه شئ او ستاسو ملګري دې ستړي مه شي او ښه راتګ ته غواړو چې تاسو ته راغلي تکلیف مو وستلی ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ که په لوبډلو کې مو نوم راته ووایه لیدونکي به هم خبر شته زه لال بشیر مومند یم او د کومې لوبډلې یم د هزارناو سټار لوبډلې ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ تاسې راته ووایئ تاسې لوبه هم وبایلله څه احساس لرئ مونږ دا لوبه هم بیه کړه او خو مونږ په دې باندې افتخار کوو چې مونږ خپل هدف ته انشاءالله ځان رسولې او د نورو لوبغاړو نه مننه کوو چې بریا ترلاسه کړو ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ تاسې راته ووایئ چې په دغه ټورنمنټ چې تقریبا 2 میاشتې پیل شوی دی او نن یې پایلوبه هم ترسره شوله تاسې به کې څو لوبې ترسره کړئ چې پایلوبې ته هم راورسېدلې ولا چې زه خو د کابل نه پرون د ملګرو دعوت کړی وم او داسې معلومات نه لرم چې څو لوبې مونږ ګټلې دي خو مونږ دومره معلومات شته چې فاینل ته وتو ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ په راتلونکي څه پلان لرئ د لوبډلې لپاره په نورو ټورنمنټونو کې به برخه اخلئ راتلونکي انشاءالله چې مونږ به د لوبغاړو سره د هر مومندرې د هزارناو او د ګردي او د غزني د ټول څه انشاءالله چې مونږ همکاري کوو چې زموږ څه د وسه کېږي ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ په وروستیو کې لیدونکو ته څه پیغام دی ستاسو د خوا نه هم ډېره مننه او لیدونکو ته دا پیغام دی چې دغلته سیال ته راغلي دي او د ټولو خوا نه ډېره مننه ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ موږ ته وخت بسم الله الرحمن الرحیم دار نامه کې د ننګرهار فرهنګ او کلتور رئیس هغه ساجد فوګاړه د ننګرهار د کرکټ بورډ امیر محمود الله نجم صاحب او د افغانستان د کرکټ بسکري کورنۍ غړي کریم صادق او استقلال د نعمت عالم صاحب د لری پرتو ولسوالیو نه راغلو د کرکټ نمائندګانو د پرتو ولسوالیو راغلو مشرانو ځوانانو اسلامي امارات مجاهدینو او بلکې د ټولو کډوالو ته سلامونه احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې نن د هغې ټورنمنټ پایله به ترسره شوله چې کوم ټورنمنټ د علي صاحب زینت دفاع نه تقریبا 2 میاشتې مخکې په لاره اچول شوی و دې پایلوبې ته بیا بیا لوبډلو لاره پیدا کړې وه چې د هغې جملې نه یو شمشاد ایګلو او بل ارزانا شکارو شمشاد ایګلو وتوانېده چې دې لوبې ته ولې خپله ورته مبارکي وه همدارنګې ارزانا شکار ته مبارکي وه چې دوی لوی ټورنمنټ کې دوی مقام خپل کړو داسې وخت چې دا کرکټ د فات په څلورو دروازو کې د ایثارو او هماغلته خو د اسلامي امارات همدارنګې نوې رهبرۍ په راتګ سره کرکټ د اطرافو ته فراخ شو په کلیو باندې ته ورسېدو تاسو نن دا خپله دغه ټورنمنټ ولیده چې دا ټورنمنټ کې تقریبا 2 لوبډلو ګډون کړی په دې ټورنمنټ کې د کونړ د کابل د کوڅې پښتونخوا دا ټول لوبغاړي ولوبېدل او دا ځل هم دا
به هر مازدیګر راتلو او د لوبې نه به خوند اخیسته او زموږ هدف هم دا و چې ځوانان دلته ورزش وکړه کې چې ځوانان د نشهیي توکو نه او د هغې کارونو څخه ونه شي چې د ټولنې د زیان نقصان سبب ګرځي او ورزش ته مخه کړي نو د نوې رهبرۍ نه همدارنګې د مرکز نه دا هیله او دا آرزو ده لکه څنګه چې اطرافو ته پاملرنه کړې ده دا پاملرنه به نور هم زیاته کړي نن چې کوم لوبډله دو لوبډلې دلته ولوبېدې په دې میدان کې که دو سره خواري وشي دو سره محنت وشي لرې نه ده انشاءالله چې همدا لوبغاړي به چې نن دلته د خپل کلب د ارزانو نمایندګي کوي د شمشادیګل نمایندګي کوي انشاءالله چې د خواري وشي زحمت وشي تشویق شي انشاءالله سبا به ټول د ګران افغانستان نمایندګي کوي د کرکټ لوبه ګټما د نړۍ خبر راوړما د کرکټ لوبه ګټما د نړۍ خبر راوړما سبچه د افغانیم دا یقین لرم په ځان صافان یم افغان صافان یم افغان صافان یم افغان صافان یم افغان د کرکټ لوبه ګټما د نړۍ خبر راوړما سبچه د افغانیم دا یقین لرم په ځان صافان یم افغان صافان یم افغان صافان یم افغان صافان یم پتشلا سره راووتو سیالۍ ته شهامت مو خپل ښکاره کړو نړۍ ته زموږ لوبې د کرکټ ته دنیاوال شول ټول حیران صافان یم افغان صافان یم افغان صافان یم افغان صافان یم افغان د کرکټ لوبه ګټما د نړۍ خبر راوړما یا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو تاسې د کرکټ چمن لوبغالي باندې جوړ شوي ټورنمنټ په اړه ټول معلومات ولیدل او واورېدل تر بیا کې فرنجو په ځای ستاسې درنو چوپړ کې حاضر کوم تر بیا ښې چارې الله مل شه د سوکاله او آباد افغانستان په هیله کرکټ لوبه ګټما د نړۍ خبر راوړما د کرکټ لوبه ګټما د نړۍ خبر راوړما سبچه د افغانیم دا یقین لرم په ځان صافان یم افغان صافان یم افغان صافان یم افغان صافان یم افغان د کرکټ لوبه ګټما د نړۍ خبر راوړما سبچه د افغانیم دا یقین لرم په ځان صافان یم افغان صافان یم افغان صافان یم افغان صافان یم افغان پتشلا سره راووتو سیالۍ ته شهامت مو خپل ښکاره کړو نړۍ ته زموږ لوبې د کرکټ ته دنیاوال شول ټول حیران صافان